बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू درنو کتونکو حبیب الله همدرد یم تاسو ګورئ انډس نیوز نیټورک کتونکو دا مهال رنګ روډ په خور باندې دغه درنه روانه ده د بجلی د لوډ شیډینګ پر ضد خلکو دغه ټیرونه سیزلي او دغه د ګاډو لوی لوی قطارونه لګېدلي دي تاسو کتلی شئ چې د رنګ روډ غونډ بند دی او دواړه طرف ته ټریفک چې دی په ځای معطل دی او د دې وجه دا ده چې دغه خلک احتجاج کوي د بجلی پر ضد یعنې د لوډ شیډینګ خلاف دغه احتجاج دی په لویه پیمانه خلکو ټیرونه سوځولي دي او لګیا دي سیزي لږ نږدې ورځو ستاسو سره شریکوو دا مهال پېښور رنګ روډ دی چېرته چې دواړه طرف ته د ګاډو قطارونه لګېدلي او دغه سړک چې دی دغه بند دی ولې چې دلته دغه لوډ شیډینګ خلاف دغه احتجاج روان دی په لویه پیمانه خلکو احتجاج شروع کړی دی هغه راسره شریکو تاسو کتلی شئ جي پېښور رنګ روډ باندې دغه احتجاج روان دی د بجلی پر ضد دغه خلکو ټیرونه هم رانیولي دي روډ یې بند کړی دی او دغه احتجاج روان دی رور مې دا احتجاج د څه په وجه دی ولې دا د بجلی ډېر زوله مې راغستې نو بدلون چې خپل حق دا مال چاپي وکیل بلونه هم جمع کېږي او بجلي چې کم دی هغه سیل ته پرېږدي او بلونه زموږ نه اخلي او لوډ شیډینګ یې رامانې خپې درېغه چالو کړی دی نن هم چاپي وي زموږ په کسانو تاڼه کې نیولي دي په یار یې پکټ کړي دي څه ګڼې یاره په داسې احتجاجونو باندې مسلې حل کېدی شي خبرې اترې هم کوي مذاکرات هم روان دي ټیک ده جي کتونکو دغه اورونه بند دي دغه رنګ روډ دی دغه ګاډي ولاړ دي دغه سړک هم بند دی نو دا یو پرېږده دا ګورې دا مونږ به ځان ته هور لګو ځان ته وایي ډي او صاحب واحد تا دپاره وایم چې درځم هم ستا دفتر کې تا له به مور لګوم او ځان ته به مور لګوم نعره تکبیر دغه خلک ولاړ دی جي دغه اورونه تاسو وینئ د دغه خلکو وینا دا ده چې د بجلی ناروا لوډ شیډینګ دی بلونه ښه ډېر راځي ولې بجلی په نظر نه راځي چې د وجې نه دغه خلک مجبوره شوي دي چې دغه روډونه بند کړي احتجاج وکړي مذاکرات هم د دې روان دي وایي چې یاره مشران یې مخکې کړي هغې خبرې اترې کوي ولې بیا هم دغه تازه ترین مناظر د رنګ روډ پېښور نه تاسو سره دغه شریکوو په ژوندۍ بڼه چې دلته احتجاج دی او د احتجاج د وجې نه دغه سړک هم بند دی دغه خلک راکارېدلي دي راپارېدلي دي او د دې وینا ده چې تر څو د بجلی دغه خبره د دې سره پخه شوي نه وي دغه روډ به هم تر هغې بند وي هر څوک دغه خلکو ته تکلیف هم دی دغه د پېښور لوی روډ دی او دغه بند کړی شوی دی ولې بل اړخ ته دغه خلک هم چې دی ډېر مجبوره دي او دوی وایي چې د بجلی دغه لوډ شیډینګ د وجې نه دوی ته دغه ستونزې رامخې ته دي د پېښور رنګ روډ دی چېرته چې دغه قهرجنو مظاهرینو سړک باندې ټیرونه بل کړي دي اورونه او روډ یې بند کړی دی د دوی دغه وینا ده چې تر څو د بجلی د دوی د مسله حل شوي نه وي دغه احتجاج به تر هغې روان وي او سړک به بند وي بل خوا چارواکي هم شته پولیس هم ولاړ دي ولې دغه مسله چې څومره پیچلې ده نو ظاهره خبره ده چې دغه خلکو غوښتنې تر څو پورې نه وي پوره شوي د دې په وینا دوی به دغه احتجاج روان ساتي جی کتونکو دغه احتجاج لا دوام لري د پېښور رنګ روډ باندې دغه قهرجن مظاهرین موږ تاسو سره شریک کړل د دوی په وینا چې په دغه سیمه کې د بجلی نشتون دغه لوډ شیډینګ او دغه چې کوم اوور بلینګ دی دغې د دوی اندېښنې راپارولي تر څو چې د دوی غوښتنې نه پوره شوي د دوی په وینا هم دغه روډ به دغسې بند وي هم د دې سره خپل قربا حبیب الله همدرد او کیمرامین عبدالله ته ورکوي اجازت د لوی الله په امان